د ویډیو په شروع کې موږ او تاسو یو کورنۍ وینو چې دا سړی د خپلې مېرمنې او 2 بچو سره سمندر ته راغلی وي. دوی غواړي چې خپل د زوی سالګرا په دې سمندر کې ولمانځي. د دې هلک نوم بین وي او د بین مور اوبو ته ورټوپ د لمبو وهلو دپاره او بین او د هغه پلار د مایانو په ټینګولو باندې بوخت وي. وروسته دا ښځه داسې احساس کوي چې د اوبو د لاندې د خوا څخه دا یو شی کشي او بلې خوا ته یې وړي چې دا اوبه بلې خوا ته کشي. بین او د هغه پلار په مایانو په ټینګولو باندې بوخت وي او دې ته فکر نه وي. وروسته دا پوه سي چې دا اوبه لاندې کشي، نو دا په هغو په سناري کې او هغو خوا ته په اوبو په بازي باندې غواړي ورسي، مګر اوبه پر یوې خوا روانې او دا بیا وروسته د بین پلار فکر سي چې دا اوبه پر بله خوا حرکت کوي، نو اوبه ته وغورځي او د دې خوا ته ورسي. وروسته بین ته کښتۍ ولګوي او دوی خوا ته ولاړ سي او دوی دواړه د اوبو څخه راوکاږي. د بین پلار د بین خور ته خوشکې وکړي او ورته ووایي چې ما ته د دې دپاره وویل چې هر څوک او بازي کوي ته باید هغو ته ګورې، هغه د دې څخه بخښنه وغواړي چې بل ځل به داسې نه کېږي. وروسته په دا شکل سره ماښام سي او د بین سالګرا وي، نو دوی د یو خپل ملګري سره خبرې کوي چې هغه ویني چې د هغه شاته یو لوی تالانده اوسي او په اوبو کې د سمندر خوا ته تالانده اوسي. دوی ډېر زیات وبېرېږي او دوی د باندې راوځي چې څه کیسه ده. وروسته چې دوی وګوري چې د دې د کښتۍ په شاوخوا لوی لوی مایان دي، نو دوی وبېرېږي او وګوري چې دا څه مشکل دی، څه خطر څخه دا سوي دي. وروسته د یو دوی د کښتۍ سره یو ماهي ټچ سي چې د دوی د کښتۍ ودرېږي او د ده پلار کښتۍ له اوبو تر وغورځي او وګوري چې دا څه مشکل دی او دوی وویلي چې د دوی کښتۍ شارک ماهي والد او د هغه انجن خراب سوی دی. وروسته چې پلار د راوخېږي او وګوري چې د ده بدن زخمي دی، د دوی په دې خبرو کې چې موږ به څنګه د دوی سره د باندې خلکو سره اړیکه نیسو چې ورته وایي چې موږ داسې مشکل کوي. وروسته دوی دا کوښښ کوي چې د نورو خلکو سره اړیکه ټینګه کړي او د خپل مشکل بیان ورته وکړي. دوی د نورو خلکو سره غواړي اړیکه ونیسي، مګر په هېڅ رقم باندې نسي کولی، مګر دوی چې د سمندر په منځ کې هېڅوک دوی سره اړیکه نسي نیولی ځکه دوی ډېر لرې. بیا دوی یو رقم اوازونه واوري چې بله کم ډېر عجب اواز وي. دوی چې کله د باندې راووځي او وګوري چې د اسمان د خوا څخه یو لویه ډبره د دوی پر خوا را روانه ده، د دوی کښتۍ پر خوا. نو دوی خپل کښتۍ ولګي او غواړي دا ځای څخه ولاړ سي، مګر کښتۍ چې خراب وي د دې ځای څخه نسي تللی. وروسته دا ډبره چې د دوی خوا ته کرار نږدې کېږي او دوی غواړي چې د دې څخه ځان بچ کړي، نو دوی ټوله یو ځای سره راټول سي او په یو ځای کې جمع سي. وروسته چې دا راولېږي نو یو قسم اواز وي چې دوی ټول له پوزې څخه وینې راسي. وروسته دوی ټوله په کښتۍ کې دننه وي او پوه سي چې د ډېره وخته وروسته چې راکښېني نو دوی ټوله ژوندي وي. ګوري چې په کښتۍ یو وچه ده او مایان په کښتۍ کې دي او د دې کښتۍ په یو لویه وچه ده چې سمندر مکمل ګرده وچ سوی دی او د دې کښتۍ په سر کې ولاړه ده چې په شاوخوا دښت کې چې دا وخت چې سمندر اوس دښت وي، اوبه یې وچې سوي دي، ګرده اوبه یې وچې سوي دي. وروسته دوی غواړي چې په دا مشکل باندې ځان پوه کړي چې دا څه مشکل دی او دوی دا فکر کوي چې د دنیا ګرده خلک به مړه سوي وي ځکه چې دا اوبه ټوله په ښارو پر دا باندې تللي دي. نو وروسته دا نجلۍ چې دا خبره واوري ډېره زیاته وژاړي او لاړه سي خونې ته او په خونه کې ډېره زیاته وژاړي. وروسته دوی ټوله راولاړ سي او د خوراک سامان سره راجمع کړي چې دوی د 4 ورځو د خوراک سامان لري. د ده زوی بین چې خپل د سلګرې بویانې او عایي کوي چې یو څوک که په دا شاوخوا کې نو دوی به وویني. په دې شکل سره دوی وروسته د یو مخابره په واسطه سره د یو چینایي کس سره په رابطه کې سي او هغه ورته وایي چې وکې زموږ خوا ته هم اوبه مکملې داسې دغه سوي دي وچې سوي دي، دا یو څو عمر بعد یو هفته بعد بېرته شاید راسي، ستاسو کښتۍ هغه به غټې څپې شاید ستاسو کښتۍ چپه کړي. نو د ده پلار د بین پلار درته وایي که ته زما 2 زامن ته د ځان سره واخلې، ستا کښتۍ چې هر څومره اوبه راسي ستا کښتۍ نسي ډوبولی، مګر زما په کښتۍ چې اوبه ډېرې راسي کښتۍ مې راچپه کولی سي، مګر دا کس یې نور سره ومني او ورته ووایي چې زه یو کس قبلولی سم 2 کسه نسم قبلولی. نو د بین پلار ډېر زیات زیاری ورته وکړي چې په هره کم یې ته دغه زما 2 زامن یوه لور او زوی دا زما څخه قبول که او هغه اخر ورته وایي چې څه دي. وروسته هغه خپل لوکیشن ورکړي او دی د لوکیشن معلوم کړي چې دوی پر کوم ځای دي. او وروسته د بین مور ورته وایي چې د دې لاره د 2 ورځو لاره دوی ګرده د خوراک سامان سره راجمع کړي. وروسته چې د بین پلار د باندې راووځي او ګوري چې یو سړی د ده خوا ته را روان دی، نو دی د اوبه بوتل راواخلي او د هغه خوا ته روان سي او هغه ته اوبه ورکړي. هغه چې اوبه وڅښي د دې پر ځای چې ده سره مننه وکړي نو هغه دی په مخ ووهي او دا چاړه راواخلي او د ده په نس کې ښخه کړي او دی مړ کړي. د بین مور چې دا وویني نو ډېر زیات چیغې کړي او د کښتۍ خوا ته ولاړ سي او کښتۍ بنده کړي.
په کښتۍ کې په رقم ځای کې پټ سي او دغه نجلۍ ته دا تپنچه په لاس ورکړي، دا پلیرګن په لاس ورکړي، که دی راغلی نو ته یې په ووهله. نو وروسته دغه ښځه ولاړ په باتروم کې پټه سي. نو دی چې کله راسي اول د خوراک سامان وي نو ژر هغه وخوري لکه دی چې د څو ورځو راهیسته وږی وي او دی لاندې راسي. کله چې دی دا چینار ته ورسي او وګوري چې هېڅوک نه وي نو وروسته دا ښځه د سرې د لارې لاندې وتلې وي او ځینې پټېږي. په دې حال کې د دې سړي سپی راسي او پر دې ښځې حمله وکړي، غواړي چې دا وخوري. دا ښځه راولاړ سي او هغه سپی په چاړه ووهي او مړ یې کړي. کله چې دا وژونکی سړی دا کس وي د هغه خپل سپی وویني چې په چاړه ول سوی دی نو ده ته درد ورسي او دی لاندې راکښته سي، غواړي چې دا ټینګه کړي. دا د یوه هندارې د لارې څخه بېرته کښتۍ ته داخله سي او دننه ولاړ سي. دا نه خبره چې دا کس هم د دې په کښتۍ کې دی او پر دې حمله وکړي چې دا د وریښتانو څخه ونیسي او ټینګ په چکیو باندې ووهي. وروسته د جیل لور چې په دې ته پلیرګن ورکړی و هغه پر دې باندې ټک وکړي او چې دا کښتۍ ګرده مکمله اور واخلي او دوی د دې کښتۍ څخه ووځي. دا هلک او دغه نجلۍ او مور یې د پلار خواته ولاړ سي چې د خپل پلار وویني نو ډېر زیات په ژړا سي. دوی ټوله درې سره ژاړي او غواړي چې او بین وایي چې دا ټوله ملامتیا زما ده په دې خاطر چې ما هغه بوغۍ لوړې په هوا کړلې نو شاید دا کس لیدلی او هغه دې خواته راغلی وي. نو دوی ډېر زیات ژاړي. وروسته که ګوري چې هغه وژونکی سړی بیا د دې خواته راسي او دوی ټوله د دې ځای څخه روان سي او د تېښتې هڅه کوي. دوی ډېر زیات تګ وکړي. دوی دا فکر وکړي چې موږ د هغه کس څخه ورک سولو، مګر چې شاته وګوري هغه کس بیا په دوی پسې را روان وي او ګوري چې هغه د دوی تر شا را روان دی. نو دوی وروسته غواړي چې دوی د دې کسانو څخه ځان د دې کس څخه ځان وژغوري او ډېر لرې ولاړ سي. که ګوري چې په دې ځای کې د مواد چې دوی نه غواړي چې په دې ځان ګډ کړي، که ګوري چې هغه کس بیا هم په دې پسې نو وروسته دغه هلک وضعیت ډېر زیات خراب وي او څونه اوبه یې هغه ګرده وڅښي او د دوی سره مکملې اوبه خلاصې سي. وروسته دا نجلۍ ورته وایي خپل مور ته چې موږ خپله پلار وژونکي هلته پرېښوی، موږ باید هغه سره وجنګېږو، موږ بله لار نه لرو، یا به مړه کېږو یا به هغه مړ کړو. مګر مور یې خوشک ورته وکړي چې موږ باید د دې ځای څخه لرې ولاړ سو. وروسته چې دوی ولاړ سي دوی په یو لرې کې یو تیاره وویني او په دې تیاره کې دمه وکړي چې دوی ټوله بیده سي، مګر دا یوه نجلۍ ویښه او دا د باندې راووځي، غواړي کښېني. که ګوري چې دا هغه وژونکی کس د دې خواته را روان دی، دا هېڅ نه غواړي چې هغه په ځان پوه کړي. کله چې هغه د دې خواته را نږدې سي نو د شا څخه د دې مور پر دې حمله وکړي او دا مړ کړي چې په چاړه یې ووهي. کله چې سهار سي او دوی د هغه کس خواته راسي او وګوري چې هغه مړ پروت دی، ځکه دوی مړ کړي نو د هغه خواته ګوري چې هغه داسې د مځکې داسې کش کړي، داسې وچ کړي چې وچ سمندر دی، تږی سمندر دی، داسې وچ کړي. نو د دې څخه دوی خپل ماپ ته وګوري او خپل تګ ته دوام ورکړي. مګر د یو هلک بین د حالت ډېر زیات خراب وي او دوی په دغه خراب اوبه څښي. مګر مور او خور د دې څخه دوی منع کړي وو چې ته به دا خراب اوبه نه څښې چې تا مریضي. مګر دوی بیا د ډېرې تندې د لاسه هغه وتښي او دوی دواړه د خپل په میځ کې او په اوږه یې کې او دوی د دې ځای څخه بوځي. وروسته دوی یو څو دانې پلاستیکي شیان پیدا کړي او د دې څخه یو خونه جوړه کړي چې په دې کې دوی دمه وکړي. وروسته د دې څخه وروسته دوی یو قسم اوازونه واورېدل، د دې ځای څخه غواړي ولاړ سي. وروسته چې دوی وګوري چې یو ګوټ کې ګرده مکمل د کنټینرانو څخه ډک او کنټینران چې په سوي دي نو چې په دې کې به دوی د اوبه پیدا کړي. دوی چې د هغو خواته ورسي نو هغه د دې څخه وزغلي او په کنټینرانو باندې دننه سي. دوی باندې یو رقم حیوانات پسې دوی غواړي چې د هغو څخه ځان وژغوري نو دوی د کنټینر سر ته وخېږي چې هغه ډېر انتیک حیوان او غواړي چې دوی وخوري. وروسته د هغه مور یې د هغه یو حیوان اوداسې او دې ته په پښه باندې غاښ ولګي او دا حیوانان دا کنټینر ته ننوځي چې دوی غواړي دوی ټول وخوري. مګر دوی سره توپنچې او دوی هغو باندې ټکان وکړي. په دې وروسته بیا هم دا حیوانان ډېر زیات ډېر وي او دوی مکمل ګرده وخوري او مړه یې کړي. کله چې مور راکښېني بې سده سوي چې راکښېني او وګوري چې زامن یې نه وي نو دا ډېر زیات نارې کوي او ډېره زیاته وبېرېږي. وروسته که ګوري چې زامن یې بېرته د دې خواته راسي، هغه ډوډۍ په پیدا کولو پسې تللي نو دوی راسي په یو کنټینر کښېني او دا خپله پښه ګرمه کړي او دوی د توپکان راواخلي چې دا کسان سره به هغه مکمل ګرده توپکان راواخلي د ځانو سره. دا بیا د چینایي کس څخه په اړیکه سي او هغه دې ته ووایي چې زه پر ما هغه حیواناتو حمله کړې ده، تاسو باید ژر ما ته ځان ورسوئ چې د اوبو څپې ډېر په تیزۍ سره روانې دي. نو دی د دوی ته سره نقشه نه وي او هغه پلیرګن هوایي کې چې دوی ته لاره معلومه سي نو دوی د هغه خواته روان سي. وروسته ډېر تګ څخه وروسته بیا پر دوی باندې هغه حیوانان پېښ سي او دوی بیا هغه ګرده مړه کړي چې په دې سره د دوی ګرده مرمۍ خلاصې او دوی دې ځای څخه بیا وتښتي.
وروسته دې هغه کښتۍ ته ور وخېږي. کښتۍ ته چې کله ور وخېږي بیا پر دې باندې هغه حیوانان بیا راسي. مګر دا ځل باندې چې ګوري چې د لرې ځای څخه په ډېر زیات اوبه را روانې دي، ډېر په څپو څپو اوبه دي چې هغه یودم د دې کښتۍ سره وموښلي او د دوی بېسده سي. کله چې دوی بېسده سي او راکښېني چې ګوري چې دوی د دغه کښتۍ د ښار منځ ته راغلې ده او مکمل ګرد ښار یې تباه کړی دی. نو دوی ډېر زیات خوابدي سي چې مکمل ښارګرده خلک مړه سوي دي او دوی ډېر زیات وژاړي. نو ملګرو که دا ویډیو خوښه سوي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او درسره لایک کړئ. خدای په امان.